حتی عفو تر دې چې دوی ډېر شي لکه اوس چې مسلمانان ډېر شوي دي 2,000 میلیونه مسلمانان په دنیا کې ژوند کوي 2,000 میلیونه نو وقالو نو دوی باندې چې اوس مصیبتونه راځي بیا څه وایي زړونه یې سخت شي مصیبتونه چې پرې راشي دوی وایي قد مس آباءنا الضراء والسراء ولا زمونږ پلار نیکه ته هم دغسې تکلیفونه راغلي دي قصې کوي خلک چې زمونږ پلار او نیکه داسې ولږه تېر کړی داسې مشکلات تېر کړی دی خدا نه وایي چې دا ولږه چې په موږ باندې راځي دا مصیبتونه چې په موږ راځي دا خو زمونږ د ګناهونو انجام ده چې الله موږ ته راکوي دا خو زمونږ د بدو اعمالو نتیجه ده وای دا خو پخوا هم داسې شوی و زلزلې راشي وای او که نه په پلانکي ځای کې هم زلزله راغلی وه دا نه وایي چې دا زلزلې ولې راځي الله خو د خلکو د غلطو اعمالو په وجه باندې په خلکو زلزلې راولي الله خو د خلکو غلطو اعمالو په وجه الله په خلکو کافر مسلط کوي کافر راشي دوی وایي چې انګریزان هم راغلي افغانستان ته موږ شکست ورکړی و روسان هم راغلي وو نو دا راځي ولې دا زموږ د غلطو اعمالو د وجې نه قد مس آباءنا الضراء والسراء دوی هم دا خبرې وکړي چې زمونږ پلار نیکه ته هم داسې تکلیف رسېدلی و زمونږ پلار نیکه هم د انګریزانو په خلاف جهاد کړی و ښه د انګریزان ولې راتلل دلته دا ځکه چې موږ د الله دین هېر کړی و موږ د الله دین صرف په خوله باندې یادوو زموږ په عملي ژوند کې نه دی لور خور ته څوک میراث نه ورکوي لور خور خلک خرڅوي او دارنګې د مونځ اهمیت د چا سره نشته د روجې هغه اهمیت د چا سره نشته جهاد څوک د زړه کې د جهاد جذبه نه لري نور د الله سلګونه حکمونه مسلمانانو په کور کې ماتیږي بې حیایي او فحاشي د مسلمانانو ځوانان په دې کې اخته دي بچي ته څوک دا نه وایي چې بچیا ته دا څه شی ګورې ته چې دا موبایل استعمال کې دې کې خو ټول فحاشي راځي آیا ته د خپل ځوانۍ حفاظت کولی شي نو دا ځکه عذابونه راځي چې موږ د الله نه سرغړونه وکړو افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا دا دو آیاتونه ډیر مهم دي الله فرمایي چې دوی د الله د عذاب نه په امن کې دي به یری دي چې د شپې د الله عذاب راشي دوی ویدوي یا د ساخ په وخت کې د الله عذاب راشي او دوی ویدوي دوی لوبې کوي معنا دا ده چې کوم انسانان چې د الله د عذاب مستحق ګرځي دوی کې به دوه کارونه وي یو دا چې خوبونه به خالی کوي دویم لوبې کوي ژوند مقصد به دوه شیان وي خوب او لوبې د به د خپل ژوند مقصد هیر کړی وي داسې خلکو باندې بیا د الله عذاب راځي ګوره ان یاتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون ان یاتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون د عذاب مستحق خلک څوک دي چې د هغوی د ژوند مقصد د خوب او لوبې